د شپې په 11 بجې، په 12 بجې، په 1 بجه، په 10 بجې هر ټیم دلته مفتي صاحب سره خپله ډله ناسته وي. مفتي صاحب پر غم باندې ډېر زیات غمجن یو، خفګان ډېر زیات محسوسوو. پاکستان کې نه، په ټوله دنیا کې. او تاسو په سترګو باندې معذور یې. ہے د دنیا لاړل مفتی سردار علی، اے ہے د دنیا لاړل مفتی سردار علی، شهرت بتوجو باندې لرلو. ابو هريره تاسو د کوم ځای راغلي؟ دا سره بل ملګري ولاړ دي او په خپل باندې موضوع هم دي او بیا هم د مفتي سردار حقاني صاحب قبر مبارک له راغلي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو د کوم ځای راغلي؟ چارسدیان راغلي. د مفتي سردار حقاني صاحب مزار له راغلي دي او د چارسدي نه په موضوع هم دي. نوم دې څه دی؟ عرفان الله. او د کوم ځای راغلي؟ ګبرپورې تارو جبې نه راغلي وو. مفتي سردار حقاني صاحب مزار له راغلي. او جی بالکل مزار زیارت لپاره راغلي. دلته راسره یو کاکا ولاړ دی، دلته شربت خرڅوي، د مفتي سردار علي حقاني صاحب مزار سره ولاړ دی. نو له هغوی نه به تپوس کوو چې دلته دا عوام را روان دي ډېر ګڼ تعداد سره. د دې څه ټایمه پورې یاره جي د دین په نسبت دومره ډېر مینوال دي که نه چې د سرحد د هرې کونې نه خلک راځي د شپې په 11 بجې، په 12 بجې، په 1 بجه، په 10 بجې هر ټیم دلته مفتي صاحب سره خپله ډله ناسته وي. که هغه وفات شوی هم دی او شهید هم دی، نو دله دومره مخلوق را روان دی چې دومره مینوالي دي چې د ده سره ډېره زیاته مینه ساتي د دین په نسبت باندې. او د دین په نسبت جي چې موږ ټول د دین په لاره روان شو، موږ ټول به مو الله پاک دغسې کړي، زموږ بچي به مو هم دغسې شي او موږ به مو هم دغسې شو. مفتي صاحب پر غم باندې ډېر زیات غمجن یو، خفګان ډېر زیات محسوسوو. زموږ یو ډېره غټه ښایستي وه دا وه الله دې دې په دوه نصیب کړي. او ده سره بس ډېره زیاته مینه محبت و او د زړه نه هم بس نه وځي. څومره چې لږ شو دې قبر ته مبارک ته لږ شو ملاقات وکړو. اینی ټایم بس ډېر زیات خفګان کې محسوسوو. کړی دي الله پاک دې وکړي دې کور واته سره جمیل ورکړي. یو بل مولوي صاحب سره ولاړ یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه دي تاسو؟ د کوم ځای راغلي؟ زه خو جي بس د پېښور نه راغلی یم. صحیح دی. مفتي سردار علي شهید حقاني رحمت الله علیه الله یې د هغه قبرونه ډک کړي او ډېر لرې لرې ځای نه خلک راغلي دي او ټولو سره چې کوم د مینه محبت دی او دلته چې کوم راجمع شوي دا ټول چې کوم دی د مفتي سردار علي عاشقان دي او ټولو له چې کوم دی ماشاءالله څوک د ثوابۍ نه، څوک ماسیرې نه، څوک دیر نه، څوک مردان، څوک چارسدې نه راغلي دي او بس خپل مشهد دغه یې کوي بس را روان دي. نور هم مېلمانه نور هم ځي او راځي که نه. او دا خو به زموږ چې کوم دی څوک چې علماو سره مینه کوي د قیامت په ورځ به د علماو په صف کې پاڅوي. تاسو د کوم ځای راغلي؟ زه خو دې د منګا درګاه نه راغلی یم. دلې خو داسې مخکې لاړو لاره هم رانه هلته شوې وه، مخکې چارسدې سایډ ته راغلي وو. نو د الله پاک رحم و چې لار هلته خدای پاک دغه کړه. یو کس نه هم تپوس وکړه دغه خو بس ښه والله ځان هم وروسته بل مفتي صاحب چې کوم دی زموږ ځای ته ترې 4 پېر راغلی و د خادو پروګرام. بیا مونږ ډېر دغه وکړو بس مفتي صاحب ته ټایم نه میلاوېدو. نو بس بیا موقع داسې رانغلې چې مفتي صاحب هلته کې هغه بس زه مجبور یم نور پروګرامونه به ورته دغه کېدل. خو بس دغه ورسره زمونږ اخرني ملاقات الله پاک دې ورته جنت نصیب کړي. ملګرو دا راسره یو حاجي صاحب ولاړ دی، دې نه به تپوس کوو چې تاسو حاجي صاحب تاسو ټولو نه مخکې السلام علیکم. مونږ جي د تخبې نه راغلي یو او د مفتي صاحب ملاقات له راغلي یو. الله پاک دې وبخښي. بهادر سړی و. زموږ په علاقه کې مدرسې ډېرې دي په تخبې په علاقه باندې. نو اوس د ماشومانو ختمونه وو هغې له هم راغلی یم ځکه چې هغه مدرسه چې هغه د یتیمانو نو هغې له او داسې مدرسو له خو هغه مفتي صاحب ډېر زیات په شوق باندې تلي او الله پاک ورله ډېر لږ عمر ورکړی. دا
الله دې مغفرت نصیب کړي او هغه پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې د هغه مین ډېر زیات دي الله پاک دې وښي دا حافظ صاحب دې په سترګو باندې ړوند دی نو د دې نه به دا تپوس کوو تاسو د کوم ځای نه راغلی یې جي مونږ پېښور نه ښه جي دا مفتي سردار صاحب هم څه جی بس عالم مونږ پېژندو مونږ قدر کول عزت پې کوو انشاءالله مونږ بیان نه اورېدو مونږ تر هغه هم درکاري صاحب کلی دی صحیح دی جي او جی او تاسو په سترګو باندې معذور یې او جی ښه جي ډېره مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو د کوم ځای نه راغلی نجا صحابه بارود نه فضلیه روډ نه راغلی دی جی صحیح دی جي د مفتي سردار حقاني صاحب سره هم څه تعلق و میرا جی زموږ ما ته څو ځله راغلی زموږ کلي ته څو ځله راغلی و جی زموږ سره ډېر زیات مینه محبت و صحیح شو چې ځکه راغلی ورته دوام ورته وکړه بس هغه بیا فارغ الله دې سره نصیب ډېره